دا رسد تلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي نشئ چې د ملي ثبات ټولنې ولایتي دفتر د 19 په ننګرهار کې پرانیستل شوه. د یادې ټولنې مشرتابه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی جنرال انوشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل سره مو ځانګړې مرکه چمتو کړې او پر بېلابېلو موضوعاتو ورسره به بحثونه وکړو. ستړي نشئ. مرکز صاحب که په پیل کې موږ وویل چې تاسو سره څه موضوع پیدا شوې چې ملي ثبات ټولنه ایجاد شوې یا په ځانګړي ډول چې په ننګرهار کې نن د دغې ټولنې ولایتي دفتر پرانیستل شوی. څه موضوع تاسو سره پیدا شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. زه خپل سلام تاسو همدارنګه د رسا د تلویزیون په د افغانستان نجیب او شریف وروسته وړاندې کوم مننه کوم د تاسو نن موږ د دې شاهد یو چې د ملي ثبات ټولنې د ننګرهار هغه سرسبز ښار کې ولایتي دفتر پرانیسته او همدارنګه دا ټولنه تېر کال په اوایلو د تېر کال کې ایجاد شوې ده چې خوشبختانه ملي ثبات په 10 میاشتو کې هغه سفر ته یې چې نور احزاب او نهادونو په کلونو کې مدد کړی. ملي ثبات ډېره غټه کورنۍ لري. ملي ثبات د ټولو افغانانو نهاد ده. ملي ثبات اساس خلاف د قومي موضوعاتو کې حدود شوی ده. ملي ثبات یو اسلامي فکر خاوندان دي او ملي ثبات په خپله د افغانانو له منځه راټوکېدلی نهاد ده. ملي ثبات د هر نهاد او حزب نه زیات د افغانانو درد درکولی سي ځکه چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي. نو بنان اړتیا دې ته وه چې داسې یو نهاد باندې کار وشي چې هغه یو قوم پورې اړونه لري، یو قبیلې پورې اړونه لري او همدارنګه یو سام پورې اړونه لري، بلکې د دردېدلو افغانانو غږ چې تر دنیا یې ورسوي. همدغه برخه کې موږ عملاً کار پیل کړی ده. موږ تېر کال د ننګرهار تېر کال په منځ کې مو ننګرهار ولایت کې غونډې لرودله چې په زرګونو خلکو ګډون کړی، لغمان کې، کونړ کې او همدارنګه ځینې نورو ولایتونو ته مو سفر کړی چې 9 ولایتونه کېږي. د ملي ثبات پیغام مو وړی ده. نن مو په ننګرهار کې دفتر پرانیسته او موخه یې دا ده چې دغه دفتر له لارې موږ وتوانېږو د ننګرهاریانو خویندو ورونو غږ کوي تاسو هغه بې عدالتي چې د بې عدالتۍ په وړاندې مبارزه وکړو او همدارنګه همفکري ملګري او دوستان سره یو ځای وساتو، صلح لپاره کار وکړو، ثبات لپاره کار وکړو او همدارنګه وتوانېږو چې واقعي افغانانو په منځ کې یو واقعي رهبري پیدا کړو او وتوانېږو ملي وحدت ته په اصلي معنا کې کار وکړو. نو ځکه مو په دغه نهاد باندې کار پیل کړی او تر اوسه پورې خوشبختانه کوو. ډېر ښه شکر مننه. د برېښنایي پیژندپاڼو د توزیع پیل د راتلونکو ټاکنو شفافیت چې د څومره کولی شي؟ مننه. موږ په داسې حالت کې ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوو چې ناامني ده. موږ په داسې حالت کې ټاکنې ترسره کوو چې بېثباتي ده او موږ په داسې حالت کې ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوو چې قوي احزاب شتون نه لري او موږ په داسې حالت کې ټاکنې ترسره کوو چې ډېر مناطق د افغانستان د مسلح مخالفینو سره دي. نو بنان ټاکنو په وړاندې باندې ډېر چیلنج دي. زه په حیث یو تخنیکي کارمند او همدارنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مې کار کړی ده، په دې باور لرم چې برېښنایي تذکرې د ټاکنو په پروسه کې شفافیت رامنځته کولی شي. هماول د برېښنایي تذکرو ستونزه حل شي چې مثلا تاسو ته معلوم ده چې کله تذکره یا د هویت پاڼې بحث وي نو هغه باید ستونزې حل شي، بیا هلته هغې ته ملي سبقه ورکولی شو. مثلا دلته د هویت بحث و چې په هغې کې د افغان کلمې موجود نه وه، همدارنګه د دین بحث و اسلام بحث و چې هغه موجود نه وه. اما تېره اونۍ چې وزیرانو شورا کومه پرېکړه وکړه موږ هغه تقدیروو. هغوی تقریبا دا ستونزه هغه پورې حل کړې ده او امیدوار یاستو چې ولسي جرګه هم دا تایید کړي او د هغې نه وروسته موږ په مدني نهادونو ځوانانو مشرانو باندې غږ کوو چې په قوت باندې دغه تذکره واخلي، ځکه دا په ټاکنو لپاره شفافیت هم رول لوبولی شي. همدارنګه یو واحده پیژندپاڼه به وي، همدارنګه په دې کې امنیتي ارګانونو سره سکتورو سره دا همکاري کولی شي او همدارنګه د ملي وحدت په تضمین او همدارنګه تامینولو کې رول لوبولی شي. امرخیل صاحب فکر نه کوئ دغه د کوم برېښنایي تذکرې چې دې ویش پیل شو او پیلېږي باید ډېرې سیمې داسې دي چې د امنیت د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې ډېرې چیلنجونه دي، ستونزې دي او هغه هم د یو ولس د یو قوم سره دی. فکر نه کوئ دا به د مننه.
کوم که چیرې دغه اداره چې دا کار مخته وړي د برېښنایي تذکرو ویش مسؤلیت په غاړه لري که دقیق پلانګذاري وکړي زه فکر کوم چې اوږدمهاله کې دا ستونزه حل کېدی شي یعنې په دې معنا باندې چې یو وخت کې ما دوی ته یو څه مشورې ورکړې وې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مې کار کوو او دوی باید په درې مرحلو کې دا توضیح کړي اوله مرحله کې یوازې ښاریات ونیسي د افغانستان نفوس 48% ښاریاتو کې اوسېږي 48% ډېر لوړ تعداد ده او ښاریاتو کې نسبي امنیت لرو چې هلته امنیتي ستونزه موجوده مثلا د کابل ښار د ننګرهار او د هرات او د بلخ د ولایاتو مرکزونه دویمه کټګوري کې من امن ولسوالۍ باید ونیسي کله چې امن ولسوالۍ ونیسي نو یوازې ناامنو کې دوی کولی شي چې هلته کافي تبلیغ وکړي هلته قومي مشرانو څخه ساختمانونو څخه جوړښتونو څخه استفاده وکړي اما تذکري ویش یو کال بحث نه کوي اقلا دا د 3 نه تر 10 کلو پورې یا 3 نه تر 9 کلو پورې دې ته اړتیا شته چې د وسط کې دا کاملا توضیح شي اما یو ګډ استده چې ټاکنو پروسه کې که چیرې دوی حتی 80% هم توضیح کړي 80% ته مکمل ته ورسېږي په ښاریاتو کې ورباندې په اسانه کولی شو چې پارلماني ټاکنې ترسره کړي ورباندې په اسانه کولی شو چې ریاست جمهوري ټاکنې ترسره کړي 80% هغه ملاتړ چې تذکره پکې توضیح شوې ده هلته به تذکرې نه استفاده وشي باقي د انتخاباتو په اړه د 80% برخه کې هلته د شفافیت تضمین لپاره کار نو لامني منو باندې تذکرې ورته کېږي او دغه پاڼه مرشد صاحب تاسې د دغې ټولنې پرانیزونه کې د فلاني صاحب د طالبانو مسؤلیت ده افغان حکومت مننه طالبان زموږ افغانان حکمتیار صاحب یو افغان ده او موږ افغانان په حکومت باندې حق لرو چې هغه مرور افغانان د نور افغانانو سره یو ځای کړي حکومت بالخصوص ولسمشر په تیرو ټاکنو کمپاینونو کې ولس سره وعده کړې وه چې زه به د صلح لپاره کار کوم او د صلح پروسه به کامیابوم نو بنان هغه وعده چې کړ نن هغه باید پر ځای کړي او د هند اسلامي کوم هیئت چې راغلی و موږ هم ورسره لیدنه درلودله هغوی داسې غوښتنه نه لري چې هغه قابل دی منلو نه وي مثلا د هغوی د خارجه مثلا هغوی غواړي چې کوم بحث موږ ورسره کړی ده چې یوازې د قدرت بحث هم نه د هغوی غواړي چې هغه اطمینان ورکول شي چې دوی په افغانستان کې آرام ژوند کولی شي هغوی غواړي چې مثلا دوی ته اطمینان ورکول چې سبا یې څوک کورونه نه تلاشي کوي هغوی غواړي چې دوی ته د دې اطمینان ورکول شي چې دوی سیاسي فعالیت کولی شي هغوی غواړي چې د ژوند کولو حق ورکول زه فکر کوم چې دا د دوی یو مسلم حق ده او دا حق څوک ترې اخیستلی هم نشي دوهم دا ده چې د طالبانو ورونو سره بحث هم یو جدي بحث ده طالبان افغانان دي د قدرت په سر باندې په افغانستان کې جنگ جریان لري بنان حکومت باید جدي تدابیر ونیسي حکومت په دې برخه کې باید جدي کار وکړي او همدارنګه د صلح پروسه کامیاب کړي تر څو وتوانیږو بنیادي او اساسي صلح په دې مملکت کې ولرو اما دلته غواړم یادوري وکړم چې موږ په تشویش کې کړي یاستو هغه دا ده چې حکومت یو واضح پیغام نه لري حکومت یو اداره نه لري چې هغه صلاحیت د صلح ولري حکومت مثلا صلح د شورا یوازې فسیلیټیشن یا سهولت برابري اما د دغه صلاحیت بیان لري چې قاطع کینه اما د حزب اسلامي هیئت چې راغلی و هغې ته حکمتیار صاحب کافي صلاحیت دوی ته ورکړی و او همدارنګه د تصمیم نیونکي صلاحیت یې ورکړی و نو بنا موږ هم داسې یو مرجع ته اړتیا لرو په حکومت کې چې هغه تصمیم نیولو صلاحیت ولري تر څو دا پروسه دوام پیدا کړي نو دغه یو ستونزه ده او بل دا ده چې دغه اختلافي ټکو باندې جدي بحث وشي چې د حکومت سور خط څه شی ده تر اوسه پورې دغه سور خط موږ ته واضح نه ده قانون اساسي باید سور خط ونه وشي قانون اساسي بحث ده که قانون اساسي یو وضعي قانون ده د افغانانو د ژوند لپاره بهبود لپاره ایجاد شوی ده نن که چیرې په یو ماده کې تغییر راځي زه فکر کوم افغانان په دې باندې ارزي چې یوه ماده د تغییر سي اما په دې مملکت کې د صلح راځي قانون اساسي یو بانه ده ځکه چې همدغه جنگ سالاران همدغه په حکومت کې ځینې کړی په لسګونو بارې قانون اساسي د پښو لاندې کړی ده اما کله چې د صلح بحث راځي یوازې د بانې په شکل وړاندې کوي یا د خویندو حقوق بحث موږ خویندو ته په ټول قوت معنا باندې احترام لرو اما خویندې په دې پوه شي چې د دوی حقوقو څخه یوازې تشریفاتي استفاده کېږي د الفاظو کلماتو څخه نو په دغه برخه کې حکومت باید واضح پیغام ولري او واضح پلیټفارم د یو سیاسي رهبر په حیث د حکومت د صلح د پروسې څخه څومره راضي یاست نو مخکې ویلې چې موږ صلح غواړو حکومت کې ځینې کړۍ نه غواړي وګورئ د ولسمشر سلاکار احمد ضیاء مسعود
علني د صلح مخالفت کوي، علني غونډې جوړوي او جنګ ته خلک هڅوي، علني غونډې جوړوي او بیرته ملیشه سازي کوي. همدارنګه په شمال کې ځینې نورې چیرې ملیشه سازي ته لمن وهي. زه فکر کوم چې حکومت باید دغه نګراني چې ولس یې لري باید جدي په نظر کې ونیسي. نو همدارنګه ځینې نورې ادارې او ځینې نورې څیرې چې د رئیس جمهور ته په ټیم کې هم دي صلح نه غواړي. صلح ځکه نه غواړي که صلح راشي دوی په موقف کې نه پاتې کېږي، که صلح راشي دوی په قدرت کې نه پاتې کېږي. نو بنان د صلح لپاره باید جدي کار وشي او د صلح لپاره مخلصانه خبرې وشي، بحث وشي. طالبان افغانان دي او جنگ د حل لاره نه ده. که نن صلح ونیسي 20 کاله بعد به صلح کېږي، نو بیا دغه 20 کاله د څه لپاره مړ کېدل، د 20 کاله د څه لپاره بربادي. نو همدارنګه موږ هره ورځ ځوانانو لاسه ورکوو، ملي پولیسو کې، ملي اردو کې، امنیتي ملي کې زموږ تنکي ځوانان په شهادت رسول کېږي او یوازې افغانانو نه په ټوله کې د سوخت د موادو په شکل تر استفاده کېږي. د صلح یوازینۍ لاره ده او صلح یوازینۍ لاره ده چې موږ په دې مملکت کې ثبات دوستي موضوع ته واضح شم. انتخاباتو په فضا کې د دندې پر مهال د ستونزو سره مخامخ یو افغانستان کې په داسې حالت کې دنده ترسره کول چې جنګ سالار وجود ولري، زوردار وجود ولري، قانون شکن وجود ولري، سیاسي احزاب وجود ونه لري، واقعي رهبر وجود ونه لري. زه فکر کوم چې هر افغان ته به یو چلنج وي چې په داسې یوه اداره کې کار وکړي چې هغه تصمیم نیونکې اداره وي. موږ ستونزې لرودلې، ستونزې وې، اما د ستونزو سره مبارزه کړې او مبارزه کوو. په هغه وخت کې هم وګورئ مثلا کله چې موږ دویم دور ټاکنو ته لاړو، په دویم دور ټاکنو کې ډاکټر صاحب عبدالله هغه څه چې ولس سره یې توافق کړی یا همدارنګه غیر مشروع غوښتنې ټاکنو خپلواک کمیسیونونه درلودل. مثلا غوښتنې دا وي چې موږ ځینې مشخصو مناطقو کې مرکزونه بند کړو، موږ ځینې مشخصو مناطقو کې ولس ته رایپاڼې ونه لېږو. په ځانګړي ډول کومو سیمو کې ګورې دا ډېرې هغه سیمې وي چې د پښتنو سیمې وي. نو په هغه وخت کې موږ مخالفت کړی دی ځکه ټاکنې باید سرتاسري واوسي او ټاکنې باید عامې وي او د ټاکنو دوه عمده اصل دي چې هغه هم باید مستقیمې، پاکې او همدارنګه عامې وي. که چېرته موږ عامې ټاکنې ونه لرو، یو منطقه کې ټاکنې کوو بل منطقه کې نه کوو، یو ولایت ځینې ولسوالۍ کې ټاکنې کوو ځینې کې نه کوو، بیا ورته ټاکنې نه سو ویلی، بیا نو دې په ځای باندې چې انتخاب وي هغه انتصاب ده. نو ستونزې موجود وي، اما موږ په حیث یو ځوان یو افغان تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د ولس ارادې ته احترام وکړو، د افغانانو ارادې ته احترام وکړو. همدا علت و چې د ټاکنو نه وروسته ما استعفا وکړه او تر دې کله چې ټاکنې ترسره شوې نتیجه مې تقریبا 99% اسناد مو مخ ته ویوړه، یوازې 3% پاتې و چې ما خپله دنده نه استعفا وکړه. د استعفا مې مختلف دلایل و او مختلف، یو د دلایلو نه دا و چې ما استعفا سره دې نه چې په ما باندې استعفا فشار نه و چې زه استعفا وکړم. ما نه غوښتل چې داسې یو جنجال رامنځته شي چې تاریخ په ما باندې منفي قضاوت وکړي چې زه لامل د دې وم ځکه ټاکنې مشکل سره مخامخ شوې. ځینې ادعاوې داسې کېږي چې ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس دوی تاسې اجازه راکړي نه، ځکه چې زه ټول ژوندي دي، هغوی په اوس هم زما غږ اوري. ما نه غوښتل چې د ولس ارادې ته بې احترامي وکړم. ما نه غوښتل په مملکت کې قومي جنجال پیدا کړم تاجک او پښتون ترمنځ. او درېیم دا ده چې د یو کاندید له طرفه د هغه له ټیم له طرفه په ما اتهام و چې مثلا ما بل کاندید سره مرسته کړې، نو باید زه ادارې نه تللی وای تر څو دوی تحقیق کړی وای. او همدارنګه ما غوښتل چې د استعفا کلچر یا فرهنګ مروج کړم. افغانستان کې موږ د استعفا فرهنګ مخکې نه لرودل، مخکیني ولسمشران هم داسې لرودل په شمول د استاد رباني چې کله دا په ریاست جمهوري کې و، که حتی کولاب ته لاړم د خپل ریاست جمهوري نه استعفا نه کوله. که پنجشیر کې وم د یوازې ټول افغانستان د بل چا لاس ته وګورځي یوه اداره کې، حتی په خارج هر مملکت ته زه فکر کوم چې استعفا فرهنګ باید مروج وي. او څلورم دا ما نه غوښتل چې زما په خاطر باندې یوه مظاهره وسي او په دې خاطر چې زه په موقف یم هغې مظاهره کې د چا مال ته، د چا عزت ته، د چا صحت ته ضرر ورسېږي. نو بنان په حیث یو افغان، په حیث یو ځوان د خپل دندې نه استعفا وکړه تر څو اما بیرون نه یم تللی، ملک مې پرې نه ښوده. اوس هم سیاسي مبارزه کوو، اجتماعي کارونه کوو، په ملک کې اوسېږو او هر وخت حاضر دې ته یاستو چې هغه ټاکنې چې ما ترسره کړي وي هغې په مورد هر سوال موجود وي هغې ته حاضر شو. مخکې صاحب د دندې پر مهال د یو افغان شرکت تاسې د یوې رایې ورکولو ټاکنه مو هغه رایه چا ته رسېږي؟ زه فکر کوم چې ټاکنې عموما د ټاکنې رایې ورکول دا یو سري بحث ده. ما هم د دې حق لرودل د په حیث یو افغان چې د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړم او هغې رایې څخه مې استفاده کړې ده. رایه مې ورکړې ده
دواړه زموږ محترم کاندیدان هم ډاکټر صاحب غني هم ډاکټر صاحب عبدالله او دواړه افغانانو هر چا چې دوی ته رایه ورکړې ده هغوی د خپل رایه نه پښیمانه کېږي په دې نه پښیمانه کېږي چې دوی مسؤلیت رفع کړی اما نن د دوی مسؤلیت ده که چیرې دغه دواړه مشران کار کولی شي که نشي کولی یو ورځ ما نه یو مشر پوښتنه وکړه وایي عمرخیله دا ټاکنې چا وګټلې آیا غني وګټلې که عبدالله یا په ټاکنو کې څوک کامیاب شو نو ما ورته ویلې چې دواړه ناکام سو ولس کامیاب سو ځکه چې دواړو عملا معلوم سو چې یوازې په خپل وخت په تقسیماتو په ویش باندې مصرفوي او دواړه یوازې خپلو کورنیو ته وفادار دي د یوه کورنۍ په امریکا کې د بل په هندوستان کې یو څوک چې په یو ملک کې ژوند نه کوي او اولاد نه وي د بل د اولاد له درد نه خبرېږي نو نن دواړو امتحان ورکړی د فکر کوم ولس د دوی څېرې پېژندلې دي اوس ګرانه دې ته اړتیا ده چې افغانان سره یو سي افغانان سره یو موټی سي افغانستان ته نجات ورکړي په افغانستان کې واحد رهبري پیدا کړي قومي ستونزو ته لمن وهلو ته چاته اجازه ورنه کړي هلته موږ توانیږو چې افغانستان ښه لوري ته روان سي نو دغه فرصت نه اوس استفاده باید ځانګړي ډول مې یادونه ونه کړه چې چا ته مو رایه ورکړه هغه هم بالي یو راځو دې ته چېرته مو رایه ورکړه آیا له خپلې رایې راضي یاست نه یم راضي ځکه نه یم راضي ما مخکې ویلې چې دواړه مشران بدبختانه ولس ته دروغ وویلې دواړو مشرانو یوازې غوړ او ګرم او الفاظو نه استفاده وکړه دواړه عملا اوس معلوم دي چې یوازې ټول وخت په تقسیماتو په تشریفاتو او په داسې موضوعاتو باندې مصرفېږي چې تاسو له نظام راضي نه یاست وګورئ ما بیا هم تاکید په دې کوم هغه نظام چې ولس ته رجوع نه لري د ولس پوښتنه نه کوي څه راځي موږ د شینوارو موضوع ښه موضوع ده موږ د چاپیار موضوع په نګه دلته موږ د همدارنګه د ګوشتې د همسایه تجاوز په افغانستان باندې خاورې لاندې کېدل د هغه موضوعاتو چې دوی ولس سره واده کړې وه اما نه د ټولو موضوعاتو په مقابل کې خاموشه دي د شینوارو بېځایه کېدل د شینوارو سپینګیري په شهادت باندې رسېدل د ځوانانو بیکاري د ځوانانو په بحر کې غرقېدل همدارنګه تقسیماتو ویش یو ډاکټر صاحب غني د ډاکټر صاحب عبدالله په ضعیفه شخص توافق کوي ډاکټر صاحب عبدالله د غني په ضعیفه شخص توافق کوي نو ضعیفان هېڅ وخت حکومت نشي اداره کولی کافي ستونزې موجود دي او ستونزې چې حل نشي نو ولس موږ هم د ولس یو برخه یاستو نو چې ولس ناراضي موږ هم ناراضي دوه موده ده چې له خپلې رایې راضي نه یاست وګورئ یعنې په دې راضي یم په حیث یو افغان چې ما رایه کارولې ما یو ډیموکراتیک پروسه کې ګډون کړی ما د خپل حق څخه استفاده کړی اما په دې راضي نه یم چې ما د ولس له منځه یو مشر منتخب کړی نه ده ځکه هغوی په ولس کې ژوند نه ده کړی څوک چې په ولس کې ژوند ونه کړي د ولس نه له درده خبرېږي نه راتلونکي پلانونه اوسي پلان مو دا ده چې د ملي ثبات سره کار کوو پلان مو دا ده چې د افغانانو دردېدلی غږ او درد تر چارواکو تر دنیا ورسوو پلان مو دا ده چې په ځوانانو کې نوې رهبري پیدا کړو پلان مو دا ده د خپلو مشرانو راهنمایي نه استفاده وکړو او پلان مو دا ده چې صلح او ثبات ته کار وکړو او پلان مو دا ده چې د یو بل د منلو پروسه په افغانستان کې په ښه شکل تطبیق کړو هغه تاجک وي که هزاره وي که ازبک وي که ترکمن وي ټول د موږ یو افغان ده نو بنان دغه مو برنامې دي نن د ځوانانو باندې غږ کوم چې دغه فرصت نه استفاده وکړي یو بل ومنئ او افغانستان وژغورئ وروستی پیغام واورو د ملي وحدت له دوه مشرانو څخه څه پوښتنه لري مننه زه فکر کوم چې اوس په ډېر ناوخته هم وي سره له دې نه چې د دوی 40% مدت تکمیله شوې یوازې شپېته پاتې ده اوس هم فرصت د دوی نه مې غوښتنه دا ده چې ولس ته رجوع وکړي د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي ولس نه لرې مه پاتې کېږئ او د خپل اولاد غوندې چې په خپل اولاد مو زړه درد کوي په هر افغان باندې ودردېږئ او د هر افغان ستونزې حل کړئ امنیتي ارګانونه یوازې د تاسو شخصي غوښتنو باید قرباني نه سي هغه زموږ ځوانان دي هغه زموږ راتلونکی ده او همدارنګه د ولس رای ارادې ته احترام وکړي اساسي کارونه وکړي خپل منځي اختلافات مو باید د دوی ختم کړي او د یو واحد افغانستان لپاره په ګډه کار وکړي او هر وخت چې دوی دغه ستونزې حل کړي ولس بیا هم نازوانه ولس نه ده ولس همیشه قرباني ورکړي د دوی تر څنګ درېږي او که ستونزې حل نه کړي د افغانستان په تاریخ کې ډېر خاینان تېر شوي دي او دوی به هم د همغې خاینانو مننه محمد خلیل صاحب کوم وخت راکړی د ریاست تلویزیون راوند دا وه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس او په افغانستان کې د ملي ثبات د ټولنې مشرتابه سره ځانګړی مرکه چې تاسو ته وړاندې کړه بیا چې ستاسو د رام چوپړ ته د ریاست تاسو د سپارو خپل آباد